بسم الله الرحمن الرحيم. يا مؤمن جل جلاله. يا مؤمن يا مؤمن جل جلاله. در الله تعالی وم نمبر نوم دی ها وم نمبر. يا مؤمن جل جلاله. اے امن ورکون کے ذاتا، اے امن ورکول والا، امن و امان ورکول والا. علماء کرام د دې نوم ډېرې فائدې ذکر کړې دي. یو فائدہ پکې دا چې کوم درنه زنانه د الله پاک ځانو یا مؤمن جل جلاله ډېر للی ولاړه په ناس په ملاس اروح وي یا مؤمن جل جلاله. نو ایمان دې مضبوط شي کسی نه کې او مخلوق به د هغې تابعدار شي، مخلوق به شي تابعدار شي، ارزاق عزتمند به شي، د ګردو به تابعدار شي. نن زه اکثر دا حال دی، مور پلار دا فریاد کوي زموږ بچي نافرمانه دي که نه، او زموږ بچي وي خبره نه مني او دا کوي هغه کوي. دا اسانه خبره شو که نه، دا سره دا وظیفه دې کوي که نه. یا مؤمن جل جلاله بچي به یې خپله راځي ٹھیک شو. خواهی دا انگیم دیدیم خبرم منی او مثل خواهیان ام دا فریادونه که این گور دون خبرم نمانی جو جلوی را سرکی. نو دا وظیفه دی که یا مؤمنو جل جلاله نطور مخلوق بیتابیداری انشاء عزت دے بے عزت باقی آسان وظیفه شو کنا. یہ تفخیر دے پارا، تفخیر دے پارا، تفخیر دے پارا بہترین وظیفه شو. مفتخر کول لپاره کې تابع کول لپاره کې دوی نمبر پیدا پکې دارا چې څوک روزانه درې ځلې ولولي، کم از کم درې ځلې وي یا مؤمنو جل جلاله. ادا معمول جوړ کی، معمول من همیشه روزانه درې وي، کم از کم درې یا مؤمنو جل جلاله. نو زړه د ویری اثر نه زړه چې الله نه یریږي مخلوق نه یې شي ختم شي. زمانه مضبوط شي، ها زمانه مضبوط شي، شجاع و بهادر بشي، شجاع و بشي بهادر بشي. دا نه چې څوک ته په تیاره کې وګړه والا نو څنګه دي پیران ماماګان نه دي ایره به بار پیران ماماګان ولاړ کنه دا څه بیا نه به بنيري څه د درن ور پیدا پکې دارا چې څوک یو څل شپږ درځلي اولولي 136 پیری 136 یو سره شپږ دیرش. یا مؤمنو جل جلاله. ظالمانو ظلم نه بسوي، ظالمانو ظلم او ټول افتون و محفوظ وي. سبحان الله وای ها ظالمانو ظلم نه او ټول افتون نه بسوي، افتون نه محفوظ وي. وای دا معمول جوړ کی ورځ کې 100 پیری وای 136. دا وایو څنګه کنه او تنظیم او پیغام کې وایي ورما ورما پیدا چې کوم سره یې راغستې وی کنه دغه یو چې کوم طرف نه خطر وي، دشمنانو طرف نه خطر ده یا بل ځکه کنه یو دوست یې طرف نه خطر شوی ده. نو یو شال ځکه روان دي دغه دشت را کنه یریږي ماماګان نه یریږي کنه تیران ماماګان نه یریږي دا کا شاله ده ها نو څه نه کوي وګړه پر منځل نه پس دا نوم د الله تعالی 100 حاصل شپږ دې سره مخ 136 کنه دا سره شپږ دې زله اولونی شپږ دې زله اولونی پر منځي ار پر منځ پس شپږ دې شپې. یا مؤمن جل جلاله. یا مؤمنو جل جلاله مال او سر به محفوظ شي، مال او سر به محفوظ شي. شو شو یزو کې وای چې دغه یو روغ یا یې رافرتوي کوم یاد زنانه مې روغ یې روي نغد یا سلام یا مؤمن دون وظیفه کې یوځي یا سلام یا مؤمن یا سلام یا مؤمن ان شاء الله چې غیر وتناش یا سلام یا مؤمن. خاص کر دې مسافر سره لاره روان دی ویره د شپې روان دي او دې سره ویرت کوي لکه ویرت نه یا سلام یا مؤمنو یا سلام هغه سفر به په خیر سره تیر شي.
अल्लाह पाक तरफ हो तो सलामतिया सलाम सलामती नसीब शी इंशाअल्लाह। मुसाफिर लपاره بهترین وظیفه ده یا مؤمنو یا شپږم نمبر پیدا پکې دارا چې کوم نارینه زنانه د یری په وخت کې یره د خطر ده وته کنه چا طرف نه مار لړم دشمن او شپږ سوه دېرش ځلې ولولي یا مؤمن جل جلاله یا مؤمن جل جلاله صبر 630 پیری انشاءالله تعالی هر قسمه یری نقصان او محفوظ شي صبر وي 600 شپږ سوه دېرش پیری ها شپږ سوه خطر ده وته کنه چا طرف نه مار نه لړم نه دشمن نه او شپږ سوه دېرش پیری وي یا مؤمنو جل جلاله یا مؤمنو جل جلاله انشاءالله هر قسمه یری نبی الله محفوظ شي نو سبا خو ټول یې را نه عمل کم دي بلکې بدامنی ده کنه د شپې سره سملی الله غواړي چې هر څه په خاطر کې کوي بعد مشران د شپې خوب نیول دي ټول شپه او ټوپک یې ورته چې ولې جون په ډاکو راځي اوس بغال راځي اوس په دشمن راځي کنه امن نشته ملک وهم نمبر پیدا پکې دارا یسوع یوسف پنځل زلا 115 زلا په خپل ځان باندې دم کې 100 یوسف پنځل پیریوي یا مؤمن جل جلاله کوم نارنه زنانا په ځان باندې شوف کې ان شاء الله تعالی هر قسم وی نقصان او محفوظ وي دا بل نقصان ها یره نقصان نه څه یو نو ټیم څه سره نه کنه چې توفیق پیری نشي تو بیره شو 115 یوسف پنځل پیری اتم نمبر پیدا پکې دارا یسوع د سیری په وخت کې 230 پیری وي او مکه 630 نه دا 200 دیر زری ولولي 200 دیر زری ولولي ان شاء الله هر کله ویری نقصان نو محفوظ شي هر کله ویری نقصان نو شي محفوظ شي او چې کوم سره دا ولولي یا ولي کې ځان سره ساتي دا مطلب دی چې ولي کې په سرمن کې باندې او ځان سره پټو کې ساتل شي غاړه کې ان شاء الله هر قسم ظاهر او باطن باطوي دا ظاهر او باطن الله تعالی په امن کې ظاهر الله په امن کې باطن الله تعالی په امن اپو څنګه د تیزبندي دا کنه خو خاله د تیزبندي څنګه تیزبندي کړي کنه تیزبندي چې بل شي نه دا الله نه دی کنه دا ولي کدان سره یا مؤمن جل جلاله بسم الله ولika او ولika یا مؤمن جل جلاله بدل سره په سرمن کې باندې او جی په سره صرف یو نټه بدل راځي نټه نه بدلی کنه نو الله تعالی څنګه هر قسم نقصان څخه بچ کی ان شاء الله